نه یو بولر هم سخت نه مونږ بول ته ګورو کوم رقم چې بول یې باید همغه رقم یې ولوبو. خواري کې ده مونږ باید خپله خواري وکړو، مونږ باید ډېر غټ سوچ نه لرو، څه چې را روان وي باید هغې ته مونږ پام وکړو. او همدا لوبه ده مونږ څه رقم چې زه لوبېږم او زه باید خپله لوبه تغییره نه کړم، نو مخکې چې کوم میچونه را روان وي به زه غواړم خپل پرفارمنس وکړم، نور بیا هغه د بورډ او د کوچز کار چې ما سلیکټ کړي که نه. فرست کلاس نه مخکې مونږ ترې ډېر وه، نو ریډ بال کرکټ مونږ بیخي ډېر وکړو، هغه ټیکنیکس او څه رقم لوبه چې مونږ هلته عادت شوي وله نو هغې سره مونږ لږ عادت ولو. هغې نه بعد ډایرکټ واخان شروع سو، بیا چې مونږ کندوز ته لاړو څه رقم وکټ باید چې T20 ته جوړې شي هغه رقم وکټ نه وې او یو څه غلطیانې مونږ وکړې ما وکړې، نو شپږیزه چې راتلم ما هغه کومې غلطیانې چې کولې هغه باید زه تکرار نه کړم، ځان سره مې دا ویلې. نه زه داسې لوبه کوم لکه زه چې ځان ته کرکټ کوم زه داسې لګیا یم، زه خپل پلار ته لګیا نه یم. او بل فیلډینګ بیټینګ مې هم ښه شوی نه ده، مونږ چې څومره خواري کوو په یو شي باندې هغه ورځ تر ورځ ښه کېږي. او دې باندې هر میچ کې مونږ پام هغه بولر ته ګورو که نه، کوم بولر چې مونږ ته زیات لوز بال نه کوي هغه مونږ بیا کیش کوو، او کوم چې ښه بالران یې هغې باندې مونږ بیا کوشش کوو چې 1-2 ته لاړ شو، هغې کې څه یو نیم ډاټس هم راځي.